اورورا ته تش راغلی وې، تا ټریلر ځان سه ماشاءالله په پاکستان کې وګټله بوتله، تا په پاکستان کې ځانه کور اغستی په 10 کروړه خرڅ دی کو ډک جیب روپۍ دی ویوړې، ته چې راتلې ستاسو روپۍ نه وي، ته چې اوس ځې ستاسو 10 کروړه روپۍ در سره دي، زه پاکستانی یم زما څه نشتي، ستاسو 20 کروړه روپۍ در سره دي د کوم ځای نه دي، ستاسو موټر سایکل در سره دی کوم ځای نه دی، تا چې دا 15 بچي راوړلي کوم ځای دې راوړلي، تا چې دا ټرک کړه بار کړه که نه او دا سامانونه دا دې کوم ځای وګټل، دا دې د کوم ځای نه ویوړو، د پاکستان ښځه غې د پاکستان نصیب زما په شان دی که نه، مثال یې د بالاکوټ دی که نه، نصیب میرمن کوسه د پاکستان نصیب داسې دی چې ښه کوي هغه وله بدیږي که نه، دا د پاکستان دا څونه ګاډي چې دي دا څونه کاروبار چې دی دا زما په وطن کې شوی دی که نه، پاکستان ستاسو بد نه دی کړ، په خدای مې د قسم یې وستې زمونږ په وطن کې څوک راپاسي او د افغاني په بچي دي ګزار وکړي سپېړې دي وکړي چې مونږ څه کوو که نه، بس وروره راغلی وي ماشاءالله د یوې کپړې سره راغلی وي، د یو پیزار سره راغلی وي، تش لاس راغلی وي، د جنگ نه راغلی وي، د جنگ په حالات کې راغلی وي، ماشاءالله ټریله دې وګټله 10 ټریلې دې وګټلې، د کپړو میلونه دې وخت کو، د کپړو مارکیټونه دې وخت کو، د پاکستان ښځه وغیم او که نه زه په خپله یم د پاکستان ښځه وغیم چې پاکستان ځان ته سوچ ولې نه کوي که نه، میلونه ستا دي، ټریلې په پاکستان کې ستا دي او د خښتو بټۍ ستا دي، په 1 نمبر په پاکستان کې غټ روزګار ستا دی، پاکستان ړوند دی که نه، نن خو ته ځکه په ما پسې را په خپل وطن کې راپاسې و چې انډیا میچ ګټي ډز انډیا زما ورور دی، مړه پښتو هم څه شیز دی او غیرت هم څه شیز دی، هلته زما د وطن خلک جاړي موږ میچ بیللی دی، انډیا شی ګټلی ته ستا ماشین نالې زما په خاوره باندې ډر انډیا زنده باد، یې په کوم ځای کې زنده باد د کوم ځای وی نو بس دغه زنده باد دی وی چې اوس انډیا ته لاړ شه که نه ځه انډیا ته لاړ شه یاره 50 سال په انډیا کې تیر که 50 کاله پس کېدی شي بیا پاکستان ښه شوی بیا به راشي څه مشکله خو نشتي، دا ستاسو ورونه دي که نه، تاسو ولې جاړئ یاره کورونه ورته خالي کوي که نه، ځه کورونه ورته خالي کوي چې د چا کور نشتي د چا د سر پنه اسکول ورته خالي کوي اسپتال، تاسو ولې د دیو د وطن نه یې، دا ستاسو ورونه نه دي زمونږ الحمدلله موږ د چا خور مور نه ده کنځل، موږ راغلي یو زمونږ مشران دې خلکو ته اسکولونه خالي شو دي په هغه وخت کې دا زمونږ د نیکونو د وخت خبره ده صحیح ده، دا موږ ته به خپلو مشرانو ویلي بازار کې وایي دا زمونږ په کاروبارونو کې بیا په دې کې داسې خلک دي چې د ډوډۍ خیال ساتلی دی، د چی خیال هم ساتلی، د کپړې هم ساتلی، د پیزار، نن ته روانې مسلمانه د چا څه 10 ټریلې ورسره دي، د پاکستان ښځه وغیم د چا څه 2 ټرکه ورسره دي او وروره ټرک یې غونډ مال نه ډکلی سونې وسلې ورسره دي، یې د پاکستان ښځه وغیم د پاکستان ښځه زم وغیمه که نه چې دا څنګه پاکستانو پاکستان دا مونه وي که نه چې ته څنګه راغلی یو دا وړې څه دا کې څه دا د پاکستان احسان تاسو نه منئ که نه یاره، دا ټریله چلته و دا کومه ټریله چې تا بوتره دا تا کوم ځای ګټله، دا کوم ټرک چې ستاسو دی دا تا چېرته ګټلی، دا کومه ستا چې دا ډاینه ده دا ګاډی دی دا موټر دی دا چېرته و، دا تا چې دا 10 بچي راوړلي دا دې کوم ځای راوړلي، یو بابا وی زما وایي 40 بچي دي، دا بچي تا په پاکستان کې را نه وړو، دا بچي چې دا کوم تعلیم کړی دا تا په کوم ځای کې کړی دی، هېڅ د پاکستان ښځه وغیم های داسې ګوره زه راته دا یوه خبره کوم د انسانیت او د ورورولۍ د عقل خبرې وکئ، د ماشومانو خبرې مه کوئ که نه، خلک راپورې خاندي د بې تعلیمو خبرې مه کوئ، د تعلیم یافتو خبرې وکئ که نه، او که خپل تعلیم هم نه وي چېرته د نورو مشرانو سه کښېنئ پاسئ، د نورو نه د پوهانو نه پوهه یې زده کوئ صحیح ده، د مشرانو سه د هغه خلکو سه تاریخ ولټوئ.